السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ ویاست. راځو د نن سبق چې د هغه past indefinite tense په باره کې جملې دي. که غواړئ تېر دې ښه استعمال زده کړئ په دې کې څو مفاهیم استعمالیږي د past indefinite tense په باره کې پوره معلومات ترلاسه کړئ. د دې لپاره ما ویډیو جوړه کړې ده، د هغه لینک به زه دې ته د ویډیو پر کونج باندې دلته لوړ د هغه لینک به درته کښېږدمه، بیا تاسو هلته کلیک وکړئ هغه ویډیو وګورئ پوره تفصیل. دلته یوازې جملې درته راوړي دي. راځئ جملې راسره ووایاست. He saved the boy from drowning. د هلک د غرقېدو څخه د ډوبېدو څخه بچاو کوي. drown غرقېدل. I bought this pen yesterday. ما پرون دا قلم رانیوی. I met Umar yesterday. ما پرون د عمر سره وکتل ولیدل ورسره ملاو شولم. met ورسره ملاوېدل. I went to the movie yesterday. زه پرون فلم له ولاړم. مووي یا فلم دواړه یوه معنا ورکوي. He removed the picture from the wall. د دیوال څخه عکس لرې کړي. remove معنا لرې کول. I bought myself a new dress. ما د خپل ځان لپاره یو نوی کمیس رانیوی. He climbed to the top of the hill. دی د غونډۍ سر ته وخوتی. She studied for her exam. دی د امتحان لپاره د خپل امتحان لپاره سټډي کړې ده یا وکړه. She baked the cookies for her friends. د خپل ملګرو لپاره بسکوټ چې د هغه پاخه کړل تیار کړل. کوکیز بسکوټ ته وایي، بیک پخول لکه کوک داره کوم. They visited a famous temple. دوی د یو مشهوره مندر دوره وکړل، یعنې هلته ولاړل. I received your letter. ما ستا خط ترلاسه کوي. وصول مو کوي. receive ترلاسه کول، وصولول. I completed my homework. ما خپل کورنی کار بشپړ کړ. homework د کور کار، کورنۍ دنده. She walked to the store. دا دکان ته پر پښو ولاړله. She walked to the store. دا دکان ته پر پښو ولاړل. shop هم دی، store هم دکان ته وایي. walked نه ویل کېږي. walked دا ډي د ټي غږ کوي. He talked on the phone for an hour. د یوه غنټه پر ټلیفون باندې خبرې وکړلې. He worked late last night. د ماخستن تر ناوخته پورې کار وکړي. They played in the park. دوی په پارک کې لوبه وکړله. دا زموږ د نن سبق چې د past indefinite tense جملې ولې. مننه که مو خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې خپل اظهار ولیکئ.